السلام علیکم ناظرین، زه واجد الله تاسو ګورئ زما فیسبوک او یوټیوب چینل. امید لرم چې خبرې او ژوند به مو ښه تېرېږي. ناظرین کرام، یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په سیټونو باندې ډاکه اچولی کېږي او داسې ډاکه پرې اچولی کېږي څرنګه چې مخکې د پاکستان تحریک انصاف په سیټونو باندې ډاکه اچولی شوې وه او دا ځل دا ویل کېږي چې دا ډاکه به د هغه تېر شوي ځل نه ډېره زیاته وي او دا ډاکه د څه د وجې دپاره اچولی کېږي؟ د قاضي فاضل عیسی صاحب د ایکسټنشن دپاره، یعنې د قاضي فاضل عیسی صاحب د ایکسټنشن دپاره 2/3 اکثریت چې کومه ده دا د حکومت دپاره ضروري دی او د هغې دپاره پاکستان تحریک انصاف MNS چې دوی کله پورې نه ماتوي نو هغې ته دا 2/3 اکثریت چې دی دا نه میلاویږي. مولانا عبدالرحمن صاحب په حوالې سره هم ډېر زیات تشویشناک خبر راغلی دی، ځکه چې اول خو هغوی د اسمبلۍ په فلور باندې دا ویلي وو چې هغه به په هېڅ حالات باندې په ایکسټنشن په معامله کې د دې حکومت سره ملګرتیا نه کوي او بیا د هغې نه بعد د هغې سینیټر چې کوم و د پارلماني سینیټر چې کوم و هغې خپل سینیټرانو ته دا لیټر هم لیکلی و چې کله ستاسو مخې ته ریټن فارم کې څه قسمه د دستور مطابق څه راشي نو په هغې باندې به تاسو دستخط نه کوئ، یعنې تاسو به فلور کراسینګ نه کوئ او د پارټۍ د قانون مطابق به انحراف نه کوئ. خو نن چې کومه مولانا عبدالرحمن صاحب کومه نوی سټیټمنټ ورکړی دی د هغې مطابق په هغې باندې شک او شبهات چې کومه دی دا مخې ته راغلي. د دې په حوالې سره درته خبره کوم، پر دې نه یوه خبره بله دا ده، دا هم په دې ویډیو کې ستاسو مخې ته کړو چې نن آرمي چیف عاصم منیر صاحب د خیبر پښتونخوا دوره کړله او دا دوره دوی په هغه وخت کې کړله چې کله عالیه بن ګنډاپور صاحب دا اعلان وکړو چې هغه به بذات خود د افغانستان د حکومت سره د ګاونډي ملک سره به هغه په خپله خبرې کول غواړي، ځکه چې وفاق په دوی سره ملګرتیا نه ورکوي او د دې کسان چې کوم دا په خیبر پښتونخوا کې شهید کېږي نو د هغې په وجه باندې عمران خان صاحب د هغوی هم تصدیق کړی دی او عمران خان صاحب هم د عالیه بن ګنډاپور صاحب ملګرتیا کړله او عمران خان صاحب ویل چې بالکل ټیک خبره عالیه بن ګنډاپور صاحب کړله. دا هر څه په عمل کې روان دي خو راځو اوس درته اکچوال سچویشن وایم چې اصل کې حقیقت څه روان دی او څه په دې وخت کې کېږي او څرنګې واردات چې کومه ده دا په دې ملک کې روان دی. د دې واردات په حوالې سره درته ځکه وایم چې خواجه اسد صاحب دا وینا کړله چې د هغوی سره نمبر چې کومه دي هغه بالکل پوره شوي دي، نو د دې وجې نه درته وایم چې دا هر څه چې کومه دي دا په دې وخت کې روان دي. په دې وخت کې که موږ وګورو نو دا وخت ډېر غټ واردات تیاري چې کومه دا شروع شو دا واردات په کوم ځای کې کېږي؟ دا به په پارلیمنت هاوس کې کېږي او کله به کېږي په 14 سپتمبر د هفتې په ورځ باندې به کېږي، یعنې په 10 سپتمبر باندې چې کومه سانحه شوه او هغه سانحه څه شوه چې هغه په پارلیمنت هاوس باندې شبخون شوی و، په پارلیمنت هاوس باندې حمله شوه او د پارلیمنت هاوس نه د پاکستان تحریک انصاف چې کومه پارلیمنټیرین و پاکستان تحریک انصاف چې کومه MNA هغه یې چوت کړي وو او د هغې راښکودي هم وو او په هغې باندې بیا ریمانډ هم اخیستی و. دا هغه هر څه باوجود چې کومه دی په دغه پارلیمنت هاوس کې دننه سبا یو بل واردات کېږي او په هغه واردات کې د پاکستان تحریک انصاف په سیټونو باندې ډاکه اچولی کېږي. دا ډاکه به د پاکستان تحریک انصاف په سیټونو باندې څرنګه اچوي په دې در سره خبره کومه، خو دا 14 سپتمبر چې کومه دی دا به سیاه دن وي، توره شپه به وي په پاکستان کې، ځکه چې 10 سپتمبر خو خلکو ګڼلو چې دا یو توره شپه ده، خو 10 سپتمبر اوس توره شپه نه ګڼلی کېږي بلکې د 10 سپتمبر چې کومه دا به توره شپه ګڼلی کېږي په پاکستان کې او بالخصوصا په دنیا کې هم، ځکه چې څرنګې په دې کې به ډاکه اچولی کېږي او څرنګې به پاکستان تحریک انصاف د MNA چې کومه دي دا به ماتولی کېږي او دا به د حکومت حصار جوړولی کېږي، ځکه چې حکومت دا وخت دا تصدیق کړی دی او هغوی دا ویلي چې د هغې سره نمبر چې کومه دي هغه پوره شوي دي، یعنې 2200 د هغوی سره په قومي اسمبلۍ کې او یو د 63 د هغوی سره په سینټ په اسمبلۍ کې پوره شوي دي دا نمبر. 2000 او د پارلیمنت کې چې کومه د آئیني ترمیم کېږي، اصل کې د آئیني ترمیم څه دی په دې باندې اول ځان پوه کول دي، یعنې اوس د آئین د آرټیکل مطابق د ججانو عمر چې کومه دی دا 15 کاله دی، یعنې د سپریم کورټ ججان چې کومه دي دا د 15 کالو په عمر پورې دوی هلته په خپله عهده باندې پاتې کېدلی شي او د های کورټ د ججانو عمر چې کومه دی دا وخت هغه 22 کاله دی. حکومت غواړي چې د سپریم کورټ د ججانو عمر 28 کاله کړي او د های کورټ د ججانو عمر 28 په 22 په ځای باندې 15 کاله کړي. نو د دې که چېرته د دې کې د 15 په ځای باندې د 28 شي نو بیا به قاضي فاضل عیسی صاحب چې په 15 اکتوبر 2023 کې ریټایر کېده نو هغه به بیا په 15 اکتوبر 2023 کې ریټایر کېږي، یعنې د هغه دا 9 میاشتې موږ ولیدلې
چې په دې 9 میاشتو کې د پاکستان څه حالات وو او که چېرته مزید د 3 کاله نور وي بیا به د پاکستان مستقبل سوي د پاکستان د بچو به څرنګه حالات وي د دې تاسو اندازه خپل باندې لګولی شئ. که چېرته مولانا د حکومت سره ملاو شي نو د هغې نه بعد به د پاکستان تحریک انصاف دا کسان چې کوم دي بیا هم د دې لپاره ماتول چې کوم دی دا به لازمي وي. سعدالله خان بلوچ صاحب تاسو لیدلی وو چې څرنګه د هغې اول د هغه مور چوته کړو بیا د هغه لور او بیا د هغه سره د هغه ترور او بیا هغه په یو سیف هاوس کې کېنولي د هغې نه بعد یې هغه ته ویلي چې تر څو پورې دلته نه یې راغلی تر هغې پورې به تا ته کور ته واپس نه درځي. هغه د خپل غیرت د وجې نه راغی او هلته هغه سلنډر وکړو او خپل کوروالی د هغه ځای نه خلاص کړو. د آئین د آرټیکل 79 مطلب د یو کم اتیا مطابق سپریم کورټ جج چې کوم دی دا د 15 کالو په عمره پورې په خپله عهده باندې فایز پاتې کېدی شي. ما سه وایي د دې نه که چېرته دی استعفا وغواړي ورکړي یا د آئین مطابق دی د دې عهدې نه درې کړی شي. د آئین د آرټیکل 95 مطابق یعنې د 95 مطابق د های کورټ جج چې کوم دی دا د 2 کالو عمره پورې په خپله عهده باندې پاتې کېدلی شي. د هغه لپاره هم دغه شرط دی که چېرته د آئیني طریقې باندې دغه سیټ نه دري نه کړو یا د په خپله استعفا ورنه کړه. دا وخت د حکومت چې کومه سپریم کورټ ججان دي د هغې عمر دي غواړي چې دا د 15 نه د 8 کړي او د های کورټ د 2 نه دا د 15 کړي. خواجه اسد صاحب پرونه یو انکشاف کړی دی او د هغې نه صحافي چې کومه موجودو صحافیان پکې یو صحافي د دې نه سوالات هم کړلي. زه د خواجه اسد صاحب دا وینا هم ستاسو مخې ته ږدم او صحافي چې د دې نه کومه سوالونه کړلي هغه هم زه ستاسو مخې ته ږدم. خواجه اسد صاحب ویلي چې په سبا نه به په قومي اسمبلۍ یعنې قومي کومه اسمبلۍ چې ده په هغې کې به اجلاس راغوښتی شوی دی. نو صحافي د هغې نه سوال وکړو چې آیا آئیني ترمیم به دلته راوړلی شي. خواجه اسد صاحب په جواب کې ویل چې بالکل آئیني ترمیم به راوړلی کېږي او هغې نه بیا د صحافي دا تپوس وکړو چې آیا آئیني ترمیم چې راوړی کېږي نو آیا ستاسو سره هغه کوم نمبرز چې دې ته ضرورت دی هغه پوره دی. خواجه اسد صاحب ورته وویل چې بالکل جي هغه نمبر موږ پوره کړ دي او زموږ سره پوره شوي دي. خو بل طرف ته که موږ وګورو د قومي اسمبلۍ چې وفاقي کومه وزیر دی وزیر قانون دی اعظم نظیر تارړ صاحب هغې پرون دا ویلي چې آئیني ترمیم به نه پیش کړی کېږي. یعنې که اندازه موږ دلته ولګو نو دې موجوده حکومت ته بالکل دا اندازه نشته. یعنې د دې ځانانو دا اوقات نشته چې دوی ته دا پته ولګي چې آیا د آئیني ترمیم به راوړلی کېږي او که نه به راوړلی کېږي. یعنې شهباز شریف صاحب که موږ وګورو نو هغه دا وخت بالکل موجود نه دی او د هغه دا اندازه هم نشته چې شهباز شریف صاحب چېرته دی او چېرته نه دی. یعنې کوم کسانو چې مخکې د پاکستان تحریک انصاف کوم کسان مات کړي وو او هغه د بل ډلې حصه جوړه کړې وه دا وخت هم د پاکستان تحریک انصاف هغه کسان د پاکستان تحریک انصاف او د منېګان دا به ماتوي او دا به اوس د حکومت حصه جوړوي. که زه د اوس مخکې ستاسو مخې ته ږدم چې انګراونډ څه سچویشن دی یعنې په حقیقت کې دا وخت څه سچویشن دی د پاکستان تحریک انصاف څه داسې کسان دي چې هغه به ماتولی کېږي او هغه به د دې حکومت حصه جوړېږي. خو په دې کې یو غټ تشویشناک خبر دا راغلی دی او هغه خبر راغلی دی زموږ د شهید ورور ریحان زیب صاحب په حوالې سره چې د هغوی کوم ورور دی مبارک زیب صاحب هغه هم د دې حکومت حصه جوړېږي. یعنې په هغې باندې د باجوړ خلکو هم خپل احسانات وکړو. باجوړ خلکو دې ته وکتل چې د پاکستان تحریک انصاف کوم خپل اوریجنل کینډیډیټ هلته ولاړو هغې ته شکست ورکړو او دې یې پاس کړو. یعنې ده ته یې ووټونه ورکړه او دې پاس شو د اسمبلۍ ته ورساو. خو نن د هغه په حوالې سره داسې تشویشناک خبر راځي او دا تشویشناک خبر ولې راځي ځکه چې د هغې تصویر د انجینیر امیر مقام صاحب سره راغلی دی او د هغې نه بعد هغوی نه د دې تصدیق کړی دی او نه تردید کړی دی. یعنې پاکستان تحریک انصاف ته ویلي ته یا د دې تردید وکړه یا د دې تردید وکړه یا د دې په حوالې سره ووایه یا تصدیق وکړه. خو ده تر اوسه پورې د دې په حوالې سره هېڅ هم نه دي ویل. اوس په سوشل میډیا باندې څه نور نومونه داسې دي یعنې 15 پوره نومونه 15 ټوټل نومونه داسې دي چې دا ګردش کوي او دا لګیا دي چې دا 15 کسان به سبا د حکومت حصه وي او دوی به د حکومت په حق کې ووټ ورکوي. نو دا اتنټیک نه دي. دا ذرایع چې کومه دي دا بالکل موږ کنفرم کړل نه دي. دا ان اتنټیک یا ان اتنټیک چې تاسو ورته څه وایئ هغه دي یعنې ان اتنټیک دي د دې تصدیق نه دی شوی. خو دا صرف او صرف په سوشل میډیا باندې ګرځي. زه دا ستاسو مخې ته ږدم چې په هغې کې څو کسان دي او سبا نه به د دوی اندازه هم وشي پته به هم ولګي چې دا کسان په دې کې وو او که نه وو. چې په هغې کې یو دی ریاض پتیانه صاحب دی مبارک زیب صاحب دی سعدالله بلوچ صاحب دی پیر سلطان صاحب دی محبوب چټه صاحب دی. د دې دا نومونه په سوشل میډیا باندې دا وخت چلیږي. اوس راځو او د مولانا فضلرحمان صاحب په حوالې سره درته وایو چې آیا مولانا فضلرحمان صاحب دا وخت ډبل ګینګ کوي د پاکستان تحریک انصاف سره یا د دوی مجبوري ده
ځکه چې موږ د دې نه مخکې د اسدالله بلوچ صاحب حالات ولدو چې هغې غوښتل چې د پاکستان تحریک انصاف حصه پاتې شي، د پاکستان تحریک انصاف په حق کې وکړي، که د هغه جان ځي که د هغه مال ځي، خو هغه د پاکستان تحریک انصاف څه شي، خو د هغه سره چې کومه ظلم وشو، یعنې د هغه د کور زنانه یې راچوتې کړې او هغه یو ځای ته ورسولې، نو د غیرت د وجې نه بیا هغه لاړ او هلته په خپله کېناستو او د هغې حصه جوړه شوه. خو دا به سبا پته لګي چې د هغې حصه ده او که نه، دا به کنفرم کېږي. ځکه چې مولانا فضلالرحمن صاحب اول د اسمبلی په فلور باندې دا ویلي چې هغه به د ایکسټنشن حصه نه جوړېږي، هغه به د دوی په حق کې ووټ نه ورکوي، او بیا د هغې څرنګې تاسو ما مخکې وویلې چې بیا د هغې یو پارلماني سینیټر چې کومه دی، هغوی خپل سینیټرانو ته یو لیټر هم لیکلی و، او په هغه لیټر کې هغې دا ویلي و چې دوی به د کراس فلور به نه کوي، یعنې دوی به د پارټۍ د قوانین نه انحراف نه کوي، یعنې دوی به د حکومت حصه نه جوړېږي. مولانا فضلالرحمن صاحب چې نوې کومه سټیټمنټ ورکړی د هغې نه تشویشناک، یعنې د هغې نه شک او شبهه چې کومه ده په دې باندې جوړېږي چې آیا مولانا فضلالرحمن صاحب دا وخت په کوم ځای کې مولانا فضلالرحمن صاحب ویلي چې کومه اصلاحات تجویز موږ دوی ته ورکړی دی، که چېرته هغه تجویز دوی راوړي، بیا موږ د دوی ته د ووټ ورکولو باندې غور کولی شو، سوچ پرې کولی شو. نو په دې وخت کې مولانا فضلالرحمن صاحب چې دی دا صرف او صرف د خپل نظریې د وجې نه د حکومت سره ملګرتیا نه کوي، بلکې په د عوامو کومه پریشر چې کومه دی د هغې د وجې نه دی غواړي چې د عمران خان صاحب خلاف لاړ نه شي. که چېرته دی د عمران خان صاحب خلاف لاړو، نو دا وخت خو به دلته څه نه څه مراعات میلاو شي، یعنې که 2 کاله پاتې دي، 3 کاله پاتې دي، یا میاشتې ختمېږي دا حکومت، یا 2 کاله اړئ، یعنې هېڅ پته نه لري، کېدای شي دا حکومت 10 کالو پورې هم ورسي. که چېرته محسن نقوي صاحب ژوندی وي، نو کېدای شي دا 20 کالو ته دا حکومت هم لاړ شي. نو د مولانا فضلالرحمن صاحب ته به دا وخت د مراعات میلاو شي، خو د دې نه بعد به د بالکل حکومت ختم شي، دی به بالکل فارغ شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف کومه خلک چې کومه دي هغه به د دې خلاف شي، او دی به په خیبر پښتونخوا کې راوتلی هم نه شي. اوس راځو مخکې سره یو بل خبر هم مخې ته ږدم، او هغه خبر دا دی چې علي منګنډاپور صاحب ویلي چې دوی به په ذات خود، یعنې په خپله به د افغانستان څخه، یعنې د خپل ګاونډي ملک سره به دی په خپله خبرې کوي، ځکه چې وفاق د دې سره خبرې کول نه غواړي. نو د هغې تصدیق چې کومه دی هغه عمران خان صاحب هم کړی دی نن، او عمران خان صاحب د اډیاله جیل نه دا ویلي چې بالکل زه د علي منګنډاپور صاحب سره ولاړ یم، او علي منګنډاپور صاحب چې کومه خبره کړله دا بالکل صحیح کړله، او بالکل د افغانستان سره د په خپله خبره کول پکار دي، ځکه چې په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا خلک چې کومه دی د مري. نو نن آرمي چیف عاصم منیر صاحب د خیبر پښتونخوا دوره کړله، او په هغه ځای کې آی اس پي آر صاحب د هغوی هغه پیغام چې کومه دی هغه شیر کړی دی. د هغوی دا پیغام زه ستاسو مخې ته ږدم چې آیا آرمي چیف صاحب دا د دهشتګردو لپاره دا پیغام چې کومه دی شایع کړی دی، یا دا پیغام هغې د خیبر پښتونخوا د حکومت او د علي منګنډاپور لپاره دا پیغام ورکړی دی. ځکه چې دا وخت موږ وینو چې علي منګنډاپور صاحب او مقتدره چې کوم دا یو بل بالکل خلاف دي، او یو بل ته بالکل مخامخ ولاړ دي. نو زه ستاسو مخې ته دا ږدم چې هغوی څه ویل دي او په هغې کې څه شوي دي. فوج شعبه تعلقات عامه اس پی آر چې کوم دی د هغې مطابق آرمي چیف عاصم منیر صاحب د ضلع اورکزۍ دوره کړې ده، چې په هغې کې دوی د واده تیرا کې هغوی د انسداد دهشتګردۍ په کاروایانو کې حصه اخیستونکو ځوانانو سره ملاقات کړی دی، او په دې موقع باندې آرمي چیف سکیورټي صورتحال انسداد دهشتګردۍ کاروایي او کومه ضلعې چې ضمشوده شوي دي د هغې د استحکام د یقیني جوړېدو لپاره هغې اقدامات باندې بریفینګ هغه ته ورکړی شوی دی. جنرال عاصم منیر هغه ځوانانو چې د کومو حوصلې بلندې دي او د دشمنانو ته مؤثر جواب ورکړی، د هغې په تیارۍ باندې د هغوی سراحتیا کړله، او دشمنانو دهشتګردو ته ګډ جوړ چې کوم دی هغه ویلي چې دا به په مکمل طور باندې دا ماتولی کېږي او دا به ختمولی کېږي. په دې موقع باندې سپه سالاران وینا دا هم وه چې د قوم عظیم قربانیانې چې کومه په هغې به د قربانیانو په وجه باندې چې کوم امن موږ حاصل کړی دی، هغه ویلي چې دا به کله هم رایګان نه ځي، هغه ویل چې د دې به موږ په چې کومه مضبوط طریقې سره به موږ د دې حفاظت کوو. هغه ویل چې د خیبر پښتونخوا پولیس او قانون نافذ کولو ادارو تعاون چې کومه د هغې سراحتیا هم هغوی کړې ده، ویل چې پاک فوج به د خیبر پښتونخوا پولیسو تعاون به دوی ته کوي، او د دوی سره چې کومه ضمشوده اضلاع دي، یعنې کومه ضمشوده ضلعې چې کومه دی په هغې کې به دوی د دوی سره فرایض سره انجام کوي او د دوی تعاون به کوي. جنرال عاصم منیر صاحب د قانون نافذ کولو ادارو استعداد د په کار کې اضافې باندې هم زور کړی دی، او فورسز په مدد کې مقامي آبادۍ حمایت هم تعریف کړی دی. د هغې وینا وه چې په د علاقه کې امن برقرار ساتلو لپاره مقامي آبادۍ مثبت کردار چې کوم دی دا ډېر زیاته ضروري دی، او شهدا باندې هغه څه ګلونه هم چړاو کړل دي. دا هر څه خو شو دي، خو په دې کې سوال دا پیدا کېږي چې آیا په خیبر پښتونخوا کې چې دا هر څه شو دي،
دا یو اولنې سوال خو دا دی چې آیا دوی دا پیغام د خیبر پښتونخوا د حکومت ته ورکړی دی، علي منګناپور صاحب ته ورکړی دی، یا دا یې دهشتګردو ته ورکړی دی؟ دویم سوال دلته دا پیدا کېږي چې آیا علي منګناپور صاحب یا د خیبر پښتونخوا نور حکومتونه چې کوم دي دوی خو به خبرې کوي دي د افغانستان سره خبرې ته تیار دي، بل ملک سره دي، بل ملک سره دي، او آیا دا اختیارات چې کوم دي اکچوالي د وفاق سره هم دي؟ خو په خیبر پښتونخوا کې یو بل کار شوی دی. د ډېر وخت نه په خیبر پښتونخوا کې د دهشتګردي دا او په دې دهشتګردۍ کې ډېر خلک شهیدان شوي دي، د هغې نه د هغې بیبیانې کونډې شوي دي. خو کومه بیبیانې چې کونډې شوي دي هغه صرف یوازې کونډې شوي نه دي، بلکې د هغو سره یتیمانان بچي هم دي. نو کله چې دا یتیمانان بچي راغټ شي او دوی بیا د خپل مور پلار نه دا تپوس کوي، د مور نه دا تپوس کوي چې آیا زموږ د نور خلکو خو پلار شته، زموږ پلار ولې نشته، زموږ پلار په کوم ځای کې مړ و، د څه وجې نه مړ و، د کومه بیمارۍ نه مړ و، او چېرته هغې ته دا مور ووایي چې دا د ریاست د وجې نه مړلی، نو د هغې نه بعد به دغه بچي څه کوي؟ یعنی دوی به د ریاست لپاره محبت د ریاست څخه ساتي، یا به د دوی په زړه کې د ریاست لپاره غوسه وي. زه کوشش کوم چې په بله ویډیو کې په دې باندې تفصیلي یو ویډیو جوړه کړم او د دې دا کومه اکچوال حالات چې کوم دي ستاسو مخې ته کېږدم. د بلې ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان.